کنو نا یو رایه د ابن الحمام رایه د صاحب د فتح القدیر علامه ابن الحمام په فتح القدیر کې لیکي د رسول الله زمانه کې جماعت محراب درلود. دا د ابن الحمام رایه ده. د ابن الحمام رایه زاهد کوثری مختاره کړي او یو بل عالم خو مختاره کړي چې څوک ده ممکن علی قاری وی ګمان کوم خو یو بل عالم هم سکه صدیق غماری ده ادغینا بغیر نور ټول علماوی د رسول الله زمانه کې مسجد محراب نه درلود. دا خبره علامه سیوطیم کړي. سیوطی په محراب کتاب جوړ کړي اعلام العریب فی حدوث بدعت المحاریب. شوکانیم په کتاب جوړ کړی دا او سمهودیم لیکلی دي. ټول علی قاری رښتیا غي رد کړی د ابن الحمام ان شاء الله په مرقات کې رسول الله زمانه کې محراب په جماعت کې نو. سیوطی وی محراب په جماعت کې بدعت ده علماء بدعت حسنه بلی. دا څه کو طالبانو دې سره من کار نه دا غي بیا بل مسله ده. محراب ته ولې محراب وی؟ محراب جای د جنگ دلته د مولا او د شیطان جنگ وی. مولا چې په ودرېږي شیطان ورته وی چې وسوسه راچی چې معنا د خلکو منځونه خراب سي. او بیا طالبانو سیوطی الته په باندې ښه بحث کړی دنیا کې کم جماعت ته طالبانو چې محراب نه لري. مسجد الحرام د بیت الله جماعت ته هغه محراب نه لري. ګوري ښه اوس فی الحال مسجد النبوي محراب لري نور جماعتونه لري. مسجد الحرام بیت الله کې محراب نسته. هسې جمله معترضه طالبانو علما وی دا اوس زمانه کې قبله نمات اعتبار سته که نسته. د زړو جماعتونو په مقابل کې قبله نمات اعتبار نشته. کم جماعتونه چې زاړه جوړ سوي دي نو همغه زړو جماعتونو ته اعتبار ده. مثلا یو جماعت د نن نسل کاله مخکې جوړ ده هغه جماعت اوس پخیږي قبله نما باندې یو قسم قبله ښي او هغه جماعت قبله بل قسم ده. نو همغه مخکینی قبله ته اعتبار ده قبله نما ته اعتبار نسته. ځکه علما وی کتابونو کې چې د مسجد النبوي قبله جبریل علیه السلام په وحی معلومه کړي. نو اجتهاد په قبله د مسجد النبوي کې جایز نه ده. اوس قبله نما 10 درجې هغه غلطه ښیي. نو علما وی د جبریل خبرې ته اعتبار ده او که قبله نما ته اعتبار نشته ده. نو اعتبار طالبانو هغه ته د څورته وی دی همغه پخوانیو جماعتونو ته ده. کم کتابونه چې دنیا کې د قبلو په اړه باندې جوړ دي نو همدغه مسئله کې لیکي. ډیر کتابونه سته. ښه کتاب تقریبا چې جوړ کړی علامه بنوري جوړ کړی او علامه مفتی شفیع صاحب جوړ کړی. نور ډیرو علماو کتابونه په قبلو کې جوړ کړي. هسې یوه بله مفیده هم افغانستان کې طالبانو که قبله در نه ورکه سوله څنګه به قبله معلومه وي؟ په افغانستان کې قبله بین المغربین ده. که تاسې فکر وکئ اخر کې په اوړي کې لمر اخرینۍ ورځ کې چې کم کې غورځېد او په ژمي کې چې کم وخت کې اخرینۍ د جدې په اخر کې د دې په مابین کې لږ چپ طرف ته میلان کول دا په ټول افغانستان کې قبله ده. په ټول افغانستان کې هم په افغانستان چې په اقلیم د هند کې داخل ده هم افغانستان چې په خراسان کې داخل ده. نو په دواړو افغانستانونو کې نو دلته قبله بین المغربین ده. طالبانو د من افغانستان جنوبي افغانستان د سالنګونو نه دخوت افغانستان اقلیم د هند ده. د افغانستان د سالنګونو نه اخوت افغانستان خراسان ده. نو ټول افغانستان خراسان نه ده نو دخوت اقلیم د هند اخوت خراسان ده. دغه دواړه افغانستانونه د دې ټولو قبله بین المغربین ده چې علما په مسله لوی بحث کوي کتابونو کې. اعلام العریب علامه بنوري صاحب هم دلته لیکلي دي. اعلام السنن کې هم سته او تر حد نه ډېرو نورو کتابونو کې دا مسله سته. دا یو اسانه قاعده ده. یا یحیی خذ الکتاب